تصور وکړه یوه داسې سیاره چې لمر پکښې 42 کاله نه لویږي او بیا 42 کاله نه راخیږي. دا اورانوس دی د شمسي نظام یوه له تر ټولو عجیبو سیارو څخه. اورانوس د نورو سیارو برعکس ده، یعنی دا نیغه نه څرخي بلکې نږدې 98 درجې کږه ده. داسې ښکاري لکه یو لوی توپ چې پر خپل اړخ لوېدلی وي. همدا عجیبه حالت د دې سبب سوی دی چې د دې سیارې په ځینو برخو کې 42 کاله پرله پسې ورځ وي او بیا 42 کاله پرله پسې شپه وي. خو دا لا هر څه نه دي. اورانوس د لمریز نظام له تر ټولو یخو سیارو څخه ده. د دې تودوخه تر -240 درجې سانتیګریډ پورې رسیږي. ساینسپوهان تر اوسه په بشپړه توګه نه پوهیږي چې ولې دا سیاره دومره کږه شوې ده، خو یوه نظریه وایي چې شاید میلیاردونه کاله مخکې دا سیاره له یو لوی سیاروي ټکر سره مخ شوې. اورانوس هم حلقې لري، خو د زحل د حلقو په څیر روښانه نه دي، ځکه ډېرې تیاره او نرۍ دي. او تر ټولو حیرانوونکې خبره دا ده چې تر اوسه یوازې یوه فضایي بېړۍ د وایجر 2 په نامه له اورانوس څخه نږدې تېره سوې ده. یعنې موږ لا هم د دې عجیبې نړۍ ډېر رازونه نه دي کشف کړي. مننه د ویډیو له کتلو او زغملو څخه. کوم معلومات خوښ سوي وي نو موږ درسره تعقیب او فالو کړي.